درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. زه عبدالقادر تکین یم. په کندهار کې علمي، تاریخي او ادبي مجله کندهار مجله چې شاوخوا د څو کالو راهیسې ویل کېږي چې د تېرې نیمې پېړۍ را په دې خوا باندې په کندهار کې د مطبوعاتو په چوکاټ کې خپل فعالیت لري. په دې مجله کې بېلابېلې علمي، تاریخي او نورې مقالې نشریږي او ضمناً د ټولنې د عامه ذهنیت په جوړولو په برخه کې دغې مجلې خپل تاریخي ځای ساتلی او اوس عملاً خپل نشرات لري. دغه مجله هم په کندهار کې د کندهار اطلاعات فرهنګ ریاست د اطلاعات او امنیت په چوکاټ کې د کندهار مجلې د مدیریت د چوکاټ لاندې خپل نشرات لري. د دې تاریخي مجلې پر ارزښت او ضمناً هغه څه چې په ټولنه کې اوس خلک ورسره ډېر خوښوي او خلک ورڅخه استفاده کړې ده، پر یو شمېر نورو موضوعاتو د نشر په موضوعاتو به د دغې مجلې له محترم مدیر ښاغلي محمد نبي سلطاني صاحب سره موږ یو ځانګړی او لنډ بحث ولرو. سلطاني صاحب، مننه چې د مرکې وخت مو راکړئ. په پیل کې که چیرې د کندهار مجلې پر هغه لنډ تاریخي شالید راسره خبرې وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. تکین صاحب، تاسو او درنو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم، هیله ده چې هر څه به ښه وي. د کندهار تاریخي مجله په 1499 شمسي کال تاسیس شوې ده. دا مجله د محمد ولی ظلمي په هڅو او هان سره تاسیس شوې ده چې دا لړۍ راپیل شوې تر دې مهاله پورې دا د اوس ادامه لري. د وخت تحولاتو سره، د وخت جریاناتو سره چې کله یو حکومت ځي، بل راځي، یو زورواکي راځي، یا مثلا چې پاڅونونه کېږي یا تاریخونو بدلون سره کړی دي. دغه بدلون په وخت په تېرېدو سره کله یو کال، کله 2 کال، کله 15 میاشتې، کله 6 میاشتې بنده شوې ده. خو دا مجله د هماغه وخت چې اوس یې تقریبا 80 کاله کېږي، یعنې 80 کاله په بر کې نیسي. د دې د تاسیس څخه بیا تر دې مهاله پورې تر اوسه پورې دا د خپرېږي. او دغه مجله چې له هغه وخت څخه تر اوسه پورې خپرېږي، خپل کیفیت، خپل ماهیت، خپل ارزښت او خپل دروندوالی او سنګینوالی دا دی تر اوسه پورې ساتلی. بل څه که دا راته ووایاست، مثلا د دې مجلې د وخت په تېرېدو سره چې بېلابېل تحولات راغلي دي، اوس فعلي وضعیت څه ډول روانه ده؟ څونه وخت کې چاپېږي او په اصطلاح باندې د چاپي توکو هغه ارزښت اوس څونه دی چې په اصطلاح باندې د خلکو د هرکلي سره مخ کېږي؟ کندهار مجله خو د ماخذ په توګه نه یوازې په کندهار کې بلکې په ټول افغانستان کې کارېږي. حتی خلکو مونوګرافونه او تیزسونه پرې اخیستي دي، بیا راځي پر همدغه مجلې باندې حواله ورکوي او له دغې مجلې څخه اخذونه اخلي او خپل کار مخته په وړي. په کندهار کې، په کندهار نه بلکې په دغه زون کې د زون په کچه اوس کندهار مجله یوه موثقه، ثابته او د ماخذ وړ مجله ده چې د بېلابېلو معتبرو لیکوالانو، حتی د هغه لیکوالانو چې د هېواد په کچه، حتی د نړۍ په کچه وتلي لیکوالان لکه معصوم هوتک صاحب، دا هر چاته معلوم دی چې هوتک صاحب څوک دی او هر څوک یې پېژني. د هغوی لیکنې پکښې کې خپرېږي او تر خپلو لوستونکو پورې ورسوي. هغه د مجلې ارزښت او کیفیت او یا پر خلکو تاثیرات دا بیا بېله خبره ده چې سړی پر دغه کېږي. خو مجله اوس موږ په 2 میاشتو کې تقریبا په کال کې 6 ګڼي او په 2 میاشتو کې یوه ګڼه چاپوو او تر خپلو لوستونکو پورې ورسوو. سلطاني صاحب، د کندهار تاریخي مجلې توپیر به د نورو مجلو سره څه واوسېږي؟ کندهار مجله د نورو مجلو سره ډېر توپیر لري. په لوستلو هم معلومیږي، له کیفیته هم معلومیږي، له ماهیته هم معلومیږي او د خپل تاریخي شالید څخه هم معلومیږي. یو دغه خو دا دی چې دا مجله پروژه‌یي مجله نه ده. بله صحیح. او پروژه‌یي مجله نه ده چې ذهني سکون خلکو ته 15 ورځې ورکړي او بیرته دا مجله ځینې بنده سي او بیا خلک کار نشي کولی. بل دا دی چې دا مجله موږ هر اړخیزه کړې نه ده، یوازې د ادب، تاریخ لپاره موږ ځانګړې کړې ده چې په ادب او په تاریخ کې، په داسې ادب او تاریخ کې چې موثق معلومات یې خلکو ته یې پکښې کې وړاندې کړو. په نورو مجلو کې ستا ډېر مضامین یې پکښې کې راخیستي، اته ټوکې هم پکښې کې ستا. زه نه وایم چې ټوکې نور ښه کار نه دی یا ټوکې دې باید نشر نه شي، بلکې هغه خپلې ځانګړتیا لري، دا خپلې ځانګړتیا لري. بل د دې ارزښت په دې کې دی چې موږ په دې کې په کتنپلاوي مو داسې کتنپلاوي دي چې هغه هم وتلي څېرې دي، د هېواد وتلي څېرې. دا بل ارزښت دی تر هغوی. سلطاني صاحب، بله مسله په دغه تاریخي مجله کې د ټولنې اړتیا یا اولویتونو ته څونه تاسو توجه کوئ چې داسې مطالب نشر کړي چې زموږ ټولنه ورسره اړتیا لري او باید دغسې مطالب د قلم په ژبه دوی ته وړاندې شي؟ مطبوعات
په مطبوعاتو کې بیا خاص توګه مجلې، جریدې او اخبار دا د دې لپاره دی چې د ولس ذهن جوړ کړي، د ولس ښه معلومات ورکړي. او زموږ هدف دا دی د دې مجلې څخه چې موږ په ادبیاتو کې یو رغند رول په خپلې ټولنې کې ولوبوو او محصلینو ته یا د دې مجلې لوستونکو او مینوالو ته داسې یو روحیه ورکړو، داسې یو پیغام ورکړو، د داسې شي سره مخامخ کړو چې هغوی وکولی شي چې له دې لارې څخه یوه لار پیدا کړي. موږ هېڅکله کوښښ دا نه دی کړی چې موږ د خپلو لوستونکو ذهنونه مشوش کړو، له اضطرابه یې ورډکړو او په تشویش کې یې واچوو چې آیا دا به ښه وي، دا به خراب وي، دا به غلط وي، یا موږ یوه سیده لار په ادبیاتو کې خپلو لوستونکو ته وښیو او پر سیده لار باندې ورولو او هغه څه په دغه مجله کې موږ ورته نشروو چې هغه موثق وي، هغه دوی دپاره ګټور وي، هغه دوی دپاره د ارزښت وړ وي او سبا دوی د یو ماخذ په توګه استعمال کړي او ګټه ځنې واخلي. سلطاني صاحب ستاسې په دیني مجلې د کندهار مجلې په مطالبو کې تحقیقي لیکنو ته څونه ځای ورکول شوی دی تر څو خلک په تحقیق کې ستاسې د دغې مجلې څخه د ماخذ په توګه استفاده وکړي او خپل هغه علمي مطلب یا هدف ته ورسېږي؟ کندهار مجلې تاریخي شالید ته په کتو سره زموږ تر ټولو غوره هڅه او تر ټولو ښه هڅه زموږ دا ده چې موږ یې کوو چې هغوی په مجله کې موږ تحقیق ته ځای ورکړو، داسې یو تحقیق ته چې هغه یو چا ته یو لار په لاس ورکوي، پر یو لار باندې برابروي او یو شی په لاس ورکوي چې ورور دغه شی زما په کار دی او دغه شی زه غواړم هغه باید په دغه مجله کې ووسیږي او له دغه مجلې څخه یې زه باید راواخلم. موږ تر ډېره بریده پورې کوښښ همدغه دی چې موږ تحقیق ته لار هواره کړو، تحقیق وکړو، د خلکو اذهان سم کړو، د خلکو ذهنونه سم کړو، د خلکو مفکورې سمې کړو، په ادبیاتو کې خلک وروزو تر څو سبا دغسې خلک واوسېږي چې هغه له نورو سره سیالي وکړي. موږ دغسې شان په دغه مجله کې خپروو او راخلو. د مجلې پر مخ باندې پر پشتۍ باندې اوس د فرید میوندي صاحب تصویر دی. دغه د تصویرونو لړۍ مو د څه وخت څخه را شروع کړې ده چې ځینې مشهور لیکوالان د دوی تصویر د مجلې پر پشتۍ باندې راخلي؟ د مطالبو اوډلو ته په کتلو سره او کوم مطالب چې موږ په مجله کې وډو بیا نو کله چې مجله ووډله چې کله بیا د پشتۍ ډیزاین کوو بیا نو مطالبو ته ګورو چې په مجله کې څه شي نشر شوي دي. تاریخي موضوعات ډېر نشر شوي دي، ژبني موضوعات ډېر نشر شوي دي، ادبي موضوعات ډېر نشر شوي دي، په ادبیاتو کې کره کتنه ده، په ادبیاتو کې تاریخ دی، څه شي دي. بیا چې کله موږ هغه ته ګورو بیا نو پشتۍ د هغه مطابق ډیزاینوو. کله چې بیا مرګ و ژوند خو نو شته چې زموږ له لیکوالانو څخه زموږ له خواخوږو څخه یو څوک وفات شوي نو بیا موږ د هغې یو عکس راخلو او د مجلې پر مخ باندې یې ږدو، د هغه د یاد د ساتلو په خاطر باندې، د هغه د تاریخ د ساتلو په خاطر باندې، د هغه یادګار د ساتلو په خاطر باندې. نو دا لړۍ ستا کله موږ د مجلې پر پشتۍ باندې تاریخي عکس ورکوو، هغه د کندهار عکس ورکوو. په کندهار کې بیا د خاصو تاریخي ځایونو عکس ورکوو چې خاص تاریخي ارزښت ولري په یو وخت کې اخیستل شوی، یا هغه عکس ورکوو که هغه عکس نه بیا موږ د یو شخص عکس ورکوو، داسې عکس ورکوو چې هغه منل شوی شخص. وروستۍ پوښتنه که مې دا واوسېږي د دې مجلې د ویش په برخه کې که راته ووایاست یوازې په کندهار کې ویشل کېږي که د افغانستان نورو سیمو ته هم دا رسېږي؟ کندهار مجله ما مخکې درته وویل چې د ماخذ لپاره کارول کېږي، د کابل علومو اکاډمۍ ته یې موږ لېږو، هغې ورستو. کله کله داسې هم پېښېږي چې موږ یې د ولایاتو د اطلاعاتو فرهنګ ریاستونو ته ورلېږو، یا معتبر ځایونه چې هغه ته یې لېږو، یا په خصوصي توګه داسې ځایونو ته ورلېږو چې هلته کتابتونونه وجود ولري. او په کندهار کې چې د دې موږ چاپو له پوهنتونه نیولې تر رشاد اکاډمۍ پورې، له رشاد اکاډمۍ څخه نیولې حتی تر ټولو ریاستو او د ریاستو څخه نیولې تر ځینو مکتبو پورې دا ځایو ته او پوهنتونو ته یې هم موږ ورلېږو تر څو د هغوی په کتابتونو کې پرتې او بیا خلک له دې مجلې څخه ګټه واخلي. ښاغلی سلطاني صاحب ډېره مننه چې د مرکې وخت مو راکړی. ډېره مننه. په عزت اوسئ. لیدونکو ستاسې څخه هم ډېره زیاته مننه. د کندهار تاریخي مجلې په اړه مو د دې مجلې له محترم مدیر لیکوال محمد نبي سلطاني صاحب سره ځانګړې مرکه درلودل. تر بل دغسې یو بحث ما عبدالقادر تکین او تخنیکي همکارانو ته اجازه راکړئ. پر خوا کلام